نبوي سیرت لومړی برخه. دلته ستا کور و دلته روش او پیدا شوي دلته خو زړه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل وږمې پاتې دي د دیدن کیف مې اخیست اوښکې مې راتلې جانانه نبوي سیرت. دستا کور دلته لوی شي او پیدا شي دلته راځئ چې د روژې په دې سپېڅلې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت خپل زړه منور نبوي سیرت. تمی خپل ځان پیدا کړ پروتوم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته په دې مبارکه میاشت کې راځئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په خپل ژوند کې عملي کتل مې د کلونو او کلونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه پسې کتل مې د کلونو او نبوي سیرت. چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د راځئ چې دغه روژه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پر رڼا نور هم بډایه او په زړه پورې کړو. نبوي سیرت. راځئ چې دا روژه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک سیرت سره لا نوره ښکلې کړو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده على نعمائه ونشكره على آلائه ونستعينه في أمور ديننا ودنيانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وسفية وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. د فکری جوړښت د ادارې ټول قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دی د روژې مبارکې په دې سپېڅله میاشته کې الله جل جلاله یو سعادت را په برخه کړ. هغه سعادت دا چې د سرور کائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ژوند او سیرت بیانول دي. قدرمنو اوریدونکو زما د ژوند له سترو ارمانونو څخه یو دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیان کړم. الحمدلله دا نیک ارمان می په همدې مبارکه روژه کې د پوره کېدو په درشل کې دی انشاء الله تعالی. ما تر دې وړاندې ډېرې خپرونې وړاندې کړي، بېلابېل موضوعات مې څېړلي او بیان کړي، خو دا خپرونه به بېله وي. دا به یوازې یوه خپرونه نه بلکې زما د ژوند یو ځانګړې لاسته راوړنه به وي انشاء الله. تر ټولو ستر عزت او نعمت دا دی چې الله جل جلاله زما په څېر یو کمزوري بنده د داسې ستر کار لپاره وټاکه چې هغه د نبوي سیرت بیان دی. دا هغه مبارکه لار ده چې زموږ د مبارزې ستر هدف هم دی، زموږ د دعوت روح هم دی او زموږ د ژوند رڼا هم ده. زما په زړه کې له ډېرو کلونو راهیسې دا شوق و، دا مینه او دا تلوسه وه چې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند
اخلاق، مبارزه، صبر، رحمت او قیادت خلکو ته بیان کړم. الحمدلله الله تعالی توفیق راکړ چې دا ارمان عملی شو. زه دا خپله یوه لاسته راوړنه بولم او له الله جل جلاله څخه دعا کوم چې دا کار خالص د هغه د رضا لپاره وګرځوي، زما لپاره وسیله نجات وګرځي او د اوریدونکو ته د هدایت سبب شي. قدرمنو اوریدونکو، دا سیرت چې د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د ژوند په نامه کتاب دی چې د افغانستان پیاوړي او مبارز عالم مولوي عنایت الله علمه صاحب په خپله لیکلی هم او بیا په خپل ژب کې ثبت کړی هم دی. لله الحمد، شیخ صاحب بی انتها زیات ډیر خوند په دغه سیرت کړی، خو بیا هم موږ دا د ځان لپاره یو سعادت بولو تر څو موږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړو. ځکه د اسلامي امت په زرګونه نه بلکې په لکونو علماو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی، لیکلی او تر مسلمانانو رسولی دی. هر یو د ځان لپاره دا سعادت حاصلوي، موږ هم همدا کوشش کوي تر څو دا سعادت حاصل کړو. خو له ډېرو پلټنو وروسته مو پر دې سیرت انتخاب وت، ځکه الحمدلله په پښتو ژبه کې یوازینی سیرت چې ډېر ښایسته، په زړه پورې، روان او کامل سیرت دی. الله جل جلاله دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. نورې خبرې نه کوو، راځو په سیرت شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو نه غواړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د مخه د عربو حالاتو دا وڅېړو، بلکې موږ راځو د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په ژوند شروع کوو. کوم څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند څخه په مخکې حالاتو ځان خبرول غواړي، هغه ډیری کتابونه او ډیری ویاندویانو هغه سیرتونه ویلي هم دي، په هغو کې اورېدلی سي. خو زموږ هدف چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی، نو راځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ژوند څخه شروع پکوو. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سیرت د شروع له مخکې ځینې خبرې چې ډېرې مهمې دي غواړو له تاسو سره شریک کړو. ولې د سیرت اوریدل مهم دی؟ ځکه چې دا سیرت د بشریت تر ټولو کامیابه لار ده. د بشریت تر ټولو د ستر شخصیت یعنی د رحمت للعالمین په لقب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد سوی دی. دا د ژوند دی چې موږ د ده امتیان یو، د ده په قدم روان یو، د ده لار تعقیبوو. نو باید موږ د ده صلی الله علیه وسلم سیرت زده او د ده پر قدم کښېږدو. نبوي سیرت د ژوند مقصد رزده کوي، د ستونزو حل راشي، د تواضع، عدل، صبر او قربانۍ سبق راکوي او زموږ ایمانونه قوي کوي. سیرت که یو ماشوم یې واوري مینه ترې زده کوي، صداقت او ادب ترې زده کوي. که یو ځوان یې واوري غیرت، شجاعت او تقوا ترې زده کوي. که یو مشر یې واوري رهبري، حکمت او تدبیر ترې زده کوي. او که ښځه یې واوري حیا او وقار ترې زده کوي. د ټولنې د هرې طبقې دپاره یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او سیرت اوریدل د ټولنې د هرې طبقې لپاره مهم او ضروري دی. هغه که عالم دی، هغه که ډاکټر دی، هغه که انجینر دی، هغه که طالب العلم دی، هغه که ځوان دی، که مشر دی، که کشر دی، که خور دی، که مور دی، یعنی د هرې فرد لپاره لازم او ضروري دی. او د هر فرد لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دله ډیر څه پراته دي. د ژوند زده کړه، د ژوند هر رنګ راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې پروت دی. موږ او تاسو باید په ډیره مینه او محبت واورو او تر خپلو کورونو پورې د روژې مبارکې دغه سپېڅلې میاشته کې دغه سیرت ورسوو انشاء الله تعالی. د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، راځو په خپرونه شروع کوو. د خپرونې دپاره مو نوم انتخاب کړی دی نبوي سیرت. ویان ستاسو ورور محسن احسان، نشرونکې اداره فکري جوړښت خپرندوی اداره ده. د عبدالله بن عبدالمطلب واده او د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک میلاد. خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس نو عبدالله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده ور وکړي. نو یې یوه د عزت او شرف خاونده ښځه چې دا هم د عبدمناف بن زهره بن ګلاب د اولادي څخه وه ور وغوښتل او د دې ښځې نوم امینه بنت وهب.
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور او پلار له طرفه د ډیر مشرف او معزز نسب خاوند دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او امینه هم هلته اوسېدل. عبدالمطلب هلته په یثرب کې د عبدالله واده وکړي او بیا مکې مکرمې ته راغله. په دغه موده کې امینه حامله سوه او تر دې تر حمل څو میاشتې وروسته عبدالله وفات سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار له طرفه یتیم سو. کله چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی د دې یو ماشوم پیدا کیږي او د دغه ماشوم سره یو نور یا روشنایی او ځلا ملګري وي چې د ځمکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه ورسیږي او دا په دغه خوب کې وایي د لره په یو الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم، سره د دې چې دوی مشرکان وو خو بیا یې هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه په یو الله جل جلاله سره غوښتل. د پیل په کال او د پیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12 بلکې په راجح روایت د ربیع الاول د میاشتې پر 9 د دوشنبې په ورځ سرور کائنات اشرف المخلوقات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي، چې دغه مبارک ورځ د میلاد سنې د 1501 کال د اپریل د میاشتې د شلمې یا 22 تاریخ سره موافق او برابره ده. او دا چې موږ د شل یا 22 تاریخ وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنتري یا کلندر په حساب 20 تاریخ و او د بلې جنتري په حساب 22 تاریخ و. او د صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې ډیر عجیب او له عادته مخالف واقعات پیښ شوه، چې اوس به د هغو واقعو څخه ځینې دلته راواخلو. خو دا بیان په دې سبب نه دی چې د صلی الله علیه وسلم شرف او عظمت په دغو واقعاتو کې دی د صلی الله علیه وسلم د ولادت سره پیښې سوي، بلکې دا هغه علامې دي چې د صلی الله علیه وسلم د راتګ زیري پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت دی او لوی په هغه رسالت او منهج کې دي چې د صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی دي. دغه شان صرف د صلی الله علیه وسلم د راتګ زیري او علامې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور شاعر حسان بن ثابت د مدینې منورې د انصارو څخه وایي زما عمر 7 کاله او په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی، زه په مدینه منوره کې د یهودو په منطقه کې د یهودو سره وم چې د یهودو یو راهب پر قلا ختلی و او داسې نارې وهلې، ای یهودانو نن د احمد ستوري ښکاره سو، هغه ستوري ښکاره سو چې نه ښکاره کیږي مګر د احمد صلی الله علیه وسلم په پیدا کولو سره، یعنی یو ستوري دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه وسلم پیدا نسی او هغه ستوري نن راختلی دی. حسان بن ثابت رضی الله عنه دا شاهدی ادا کوي چې دغه خبره د یهودو څخه واورېدل او د دې څخه دا هم معلومه سوه چې حسان رضی الله عنه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 کاله په عمر زیات دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد د زیرو او بشارتونو څخه یو هم دا دی کله چې د صلی الله علیه وسلم مور حامله سوه، دغه د دې حمل بې له دردو او بې له تکلیفو و. که څه هم تاسو ته معلومه ده چې حمل یا د ښځې دپاره حامله کېدل همیشه د تکالیفو او دردونو سره وي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د دغو دردو څخه آرامه او فارغه وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت د عجایبو څخه یوه هم دا ده کله چې دی صلی الله علیه وسلم پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه وسلم مختون وزیږدی، یعنی سنت کړل سوی و او مسرور زیږدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د ماشومانو نو خو د مور څخه ورپرې کړي او هغه پاتې حصه بیا څو ورځې وروسته لویږي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه شان څخه فارغه پیدا سو او کله چې پر عبدالمطلب د صلی الله علیه وسلم د ولادت زیری وسو هغه ډیر په خوشحاله سو. کله چې بیا دغه حالت هم ورته بیان سو چې مختون دی مسرور دی او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې وه، نور هم خوشحاله سو او ویل والله دغه زوی لره مې یوه درجه او مقام سته څنګه په دغه عجیبه طریقه سره پیدا کیږي. دغه زوی مې بې څه نه دی او له ډېرې خوشحالي محمد صلی الله علیه وسلم په غېږ کې واخیست، کعبې شریف ته یې دننه وروستی او هلته د ده پر زیږېدلو د الله جل جلاله شکر ادا کړی. که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پرېښودل سوی مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه. په دې کې هم یو سر او راز و، هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و. په دې سفر کې 3 نفره نور هم ملګري وه او هلته د یهودو د یوه حبره سره ولیدل. حبر لوی عالم ته ویل کېږي. حبر ورته وویل ستاسو په جزیرة العرب کې اخري نبي پیدا کېږي. کیسه ډېره اوږده ده، خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې دغه نبي نوم به څه شي وي. حبر
پیغمبر وویل محمد تر دغه دمخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نه و ایښول سوی. که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دمخه د هیڅ چا نوم محمد نه دی تیر سوی. کله چې دغه څلور نفره چې یوې عبدالمطلب او درې ملګري دي بیرته له شام څخه راغله، هر یوې دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي، نوم به یې محمد ایږدي. څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نه و، نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یوه زوی پیدا سو نوم به یې محمد ایږدم. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم محمد کېښوه او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري دغه کسانو. اول سلیمان بن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کېښوه چې دغه محمد د عربو د مشهور شاعر پرزدیق نیکه دی. دوهم احیب بن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کېښوه. درېیم عمران بن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کېښوه. په ټولو عربو کې دغه څلور نفره د اول وار دپاره په محمد سره مسما سوي دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نامه سر او سبب و چې د ده نیکه عبدالمطلب ولي د ده صلی الله علیه وسلم نوم محمد کېښوه. نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې پیښې سوي دي، د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا او قیصر ماڼۍ ورېږدېدلې او د کسرا له قصر څخه 14 برجه ونړېدل. همدارنګه د مجوسیانو اور مړ سو او دا در معلومه ده چې آتش پرستانو اور به همیشه دپاره بلیږي ځکه دوی عبادت کوي او خپل اور هیڅکله مړه کېدلو ته نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې دغه د مجوسیانو اور مړ سو. د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحر موسی ورته ویل کېده. دغه دریاچې یا بحریې لاندې ځمکې وچاودل، اوبه یې وچې سوې. د دغو واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه کیسه ده. نو کاهنان او منجمین راوغوښتل. ورونه ځینې کاهنان او کوډګران د جن او پیرانانو سره تعلق او ارتباط لري او جن هم ځینې اخبار د اسمان څخه اورېدل او بیا یې د دغه خبرونه کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلک ګمراه کړي او په فتنو کې یې واچوي. او دغه خبره چې جن له اسمانه اخبار اورېدل موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او فرمایي وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. الله جل جلاله د پیرانانو دغه خبره موږ ته بیانوي چې دوی به ویل موږ به پخوا کې دغه اسمان ته د ناس په ځایونو کې د دې لپاره کېناستلو چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د غوږ نیولو او اورېدلو لاره بنده سوه. نو کله چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه کیسه ده، ځینې کاهنان ورته ویل چې دغه واقعې د نبي د ولادت په سبب پیښې سوي دي. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه 14 برجونه ولې ونړېدل. کاهنانو ویل د دې مقصد دا دی چې د پارس حکومت به 14 پاچاهان نور هم تیریږي، بیا نو د پارس پاچاهي ځایلیږي. کسرا ویل 14 پاچاهان به نور هم راځي، بیا نو د پارس پاچاهي ختمیږي. دا ډېر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د پارس پر حکم مقابله شروع سوه. په 4 کالو کې 10 پاچاهان رد او بدل سوه چې دغه ټوله د پارس د حکم د ځایلیدلو علامې وې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او کورنۍ. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب یا شجره 3 حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابون ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب چې اصل نوم یې شیبه دی، بن هشم چې اصل نوم یې عمرو دی، بن عبد مناب چې اصل نوم یې مغیره دی، بن قصی چې اصل نوم یې زید دی، بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش لقب وو او د قریش د قبلې نسبت هم دته کېږي. او بیا نو دغه فهر بن مالک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن موسی بن نزار بن ماد بن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب دوهمه حصه کوم چې تر عدنان لوړ دي او بیا تر ابراهیم علیه السلام پر رسیږي، په هغه کې اختلاف شته. څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاتې دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او د هغه نسب داسې دی: عدنان بن عد بن همسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاب بن تابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيز بن عبقر بن عبيد بن العدعاء بن حمدان بن النسبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيز بن ديشان بن عسير بن أفناد بن إيهام بن مقس بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزيه بن عوزاء بن عرام بن قيدار بن اسماعیل علیه السلام بن ابراهیم علیه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب 3 حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ ده بیا تر آدم علیه السلام
پر رسیږي او دا هغه حصه ده چې بې له شکه ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل سوي دي او هغه داسې چې ابراهیم علیه السلام بن تاریخ چې نوم یې ازر دی بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن الفخشت بن سام بن نوح علیه السلام بن لامک بن متلوشلخ بن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی بن یرد بن مهلایل بن قینان بن انوشه بن شست بن ادم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعیت او پرورش خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو اوس به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیر ودلو او پرورش په باره کې څه معلومات درته بیان سي هغه داسې کله چې به د قریشو نارینه اولاد پیدا سو هغه به په مکه مکرمه کې نه لوی و د دې کار د پاره څو سببونه وو یو سبب دا و چې مکه مکرمه ته له هر ځای خلک راتلله او ځینې خلک به د ډېرې مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېدل لکه دغه اوس چې هم دغه سیده او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده نو کوم هلکان به چې په مکه مکرمه کې لویدل د هغو ژبه د دغه ګډون او اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیح عربي نه و د هغه بیگانه خلکو د اخلاق او ژبې تر تاثیر لاندې کېدل نو د دې جهته قریشو دا شبلل چې د دوی اولادونه د مکې مکرمې د باندې لوی سي دا د دوی دپاره چې ژبه یې پر فصیح عربي واوړي کله چې به د دغو ماشومانو د ژبې د زده کولو عمر تیر سو بیا به یې بیرته مکې مکرمې ته راوستل ځکه بیا به د دغو نورو خلکو ژبې تر تاثیر لاندې نه راتلل خو بل سبب دا و چې قریشو غوښتل چې د دوی اولادونه سخت سري د تکالیف او مشکلاتو زغم او تحمل ولري د سختیو او تکالیف سره عادت ولري ځکه د دوی په مخ کې جنګونه او سفرونه وو دوی نه غوښتل چې اولادونه په ښار کې نازک او پاسته لوی سي ځکه کوم کسان چې په ښارونو کې لوی سي هغه نرم پاسته او نازک طبیعت وي د تکالیف او مشکلاتو زغم او تحمل نسي کولی نو سختی او تکالیف په صحرا کې و دا معلومه خبره ده چې د صحرا خلک سخت سري او متحمل وي دریم سبب دا و چې مکرمه ښار او دیني مرکز او له هر ځای قسم خلک ورته راتله او د خلکو د خپلو ځانو سره رنګ مرزونه راوړل مګر صحرا د مرزونو څخه پاکه وي که د اطراف او صحرا خلک د ښاري خلکو سره مقایسه کړل سي په هغو کې مرض لږ او نادره پیدا کیږي په دغو څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې صحرا خاصتا د بني سعد د یګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوځي او هلته یې لوی کړي بیا چې به دغه هلکان لوی سوه بیرته به یې مکې مکرمې خپل مور او پلار ته راوستل د صحرا خلکو به بیا دغه کار د رزق د پیدا کولو دپاره کاوه خو د یګانو به پر دې کار تنخوا او معلومه مزدوري نه اخیستل دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي د ماشوم د اخیستو په وخت به پر کوم مبلغ تنخوا یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېده خو بیا څه موده ترمنځ او په اخر کې د کوچني د مور او پلار له طرفه دایې ته د هدیې او سوغاتونو ورکول کېدل چې په هغو هدیو سره به د یګانو خپل ضرورتونه پوره کول دغه د صحرا د یګانې په څه موده ترمنځ مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا سوي ماشومان به یې ورسره بیول دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي د بني سعد څخه د یګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي ماشومان ورسره بوځي د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي و چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و د بني سعد قبیله ټول غریبان و خاصتا په دغه کال کې چې بازارونه هم نه وو او وچکالي وم په دوی کې بیا حلیمه ډېره غریبه وه حلیمې خپل کوچني د تي زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځېدې چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او دغه خپل زوی سره تی ورکړي خو حلیمه پخپله وایي د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دومره شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په مور کړم نو د بل کوچني به څنګه ورسره مړوم مګر احتیاج او مسکنت دې کار مجبوره کړی وم حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوې خرې سپره وم چې دغه خره هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه پر لارې به د ضعف په سبب تر ټولې قافلې وروسته رهي وه نورو ښځو به نارې پرې وهلې حلیمې ژر څه ودې ځنډولو خو حلیمې به په هر څه کوښښ وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نه سوی تللی خیر په ډېر تکلیف یې ځان مکې مکرمې ته ورسوه اوس نو د یګانو په مکه مکرمه کې کور په کور په ماشومانو پسې ګرځي خو هره دایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور امینې ته ورسي او په دې پوه سي چې هلک یتیم دی په پټه خوله یې پرېږدي او دا ولاړه سي دا ځکه چې د یګانو په اول کې د تنخوا یا مزدوري خبرې نه کولې او ټول امید به هغو هدیو او سوغاتونو ته و چې په وروسته ورکول کېدل نو د یګانو ته چې به دا معلومات وسو چې هلک یتیم دی پلار نه لري د ځان سره به د هلک مور په موږ ته څه هدیه او سوغاتونه راکړي نو په پټه خوله به له کوره وتلې او هلک به یې پرېښاوه د یګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دومره غمخور نه دی لکه پلار او مور د مال او پیسو خاونده نه ده موږ ته څه نسي راکولی نو خود ټولو د یګانو محمد صلی الله علیه وسلم پرېښاوه راسې چې کیسه به خپله حلیمې ته پرېږدو چې دا یې په تفصیل سره درته بیان کړي حلیمه سعدیه وایي زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او د تېرودلو د زوی سره
د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو نور دتي ماشومان غوښتل او د داسې وچ کال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هېڅ شی نه و راپاتې. زه پر یوې خرې سپروم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لویشلو دپاره راسره وه. د دې شیدې به زموږ او زموږ د ماشوم زوی دپاره غذا وم. خو هغې اوښې هم په والله د لوږې په سبب یو ساس کې شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل ماشوم زوی د ژړا له لاسه خوب نه سوی کولی چې د لوږې به یې ژړل. نه به زما په دې کې څه و چې په دې مور سي او نه هم زموږ د اوښې شیدې کولې چې ده ته یې ورکړو. موږ ټول د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او د سردرد وم ځکه زما خره ډېر ډنګره او ضعف د لاسه پر لار نه سوی تلی. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه څو مکې مکرمې ته راورسېدلو او موږ ټولو د قریشو په کورونو کې په ماشومانو پسې ګرځېدلو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې هغې ته د محمد صلی الله علیه وسلم نه وویل سوي، خو چې دا به ورته وویل سول چې هلک یتیم دی هره ښځ به پرېښاوه ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کله چې به دا راته وویل سوه چې هلک یتیم دی موږ به ویل مور او نیکه به یې څه راکړې، نو موږ ټولو د دغه یتیم والي په سبب نه اخیستی. په اخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نه سوه پاته چې یو کوچنی د نیکه پیدا بېله ما څخه و چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او بني سعد ته مو د تللو اراده سوه. ما خپل خاوند ته وویل په والله زما ده نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځې دي ماشومان پیدا کړي وي او زه دې بېله کوچنۍ ولاړه سم. زه هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مو ویل ښه دی ورسه وایخله، ممکن دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب وګرځي. نو وایي ورغلم او محمد صلی الله علیه وسلم مې راواخیستی او د اخیستلو بل هیڅ سبب نه و بې له دې چې ما بل ماشوم نه کې پیدا. کله چې مې دی صلی الله علیه وسلم راواخیستی او خپل ځای ته راغلم تیته مې واچوه. تیته مې زما د غوښتنې په اندازه شیدې پر ایله کړې تر هغو رودلې چې مړېدی او د ده ورور چې زما زوی هم و تر مړېدو ورودلې او بیا دواړه بیده سوه. حال دا چې زموږ کوچنی تر دغه د مخه د لوږې په سبب نه سوی ویدېدلی. بیا مې میړه هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي او د اوښې څخه یې دومره شیدې ولوشي چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دغه شپه ښه په خیره باندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته وویل یا حلیمې په والله مبارک او د برکته ډک ماشوم دی اخیستی دی. ما وویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په سهار کې زه پر خپلې خرې سپره سوم. محمد مې هم راسره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهیسو. په والله خره مې زما تر ملګرو دومره مخ ته سوه چې د هغو خره نه سوی پسې رسېدلی. تر څو مې ملګرو راته ویل یا حلیمه څه صبر وکړه، آیا ستا خره هغه خره نه ده چې د ها خوا پرې راغلی؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پیښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ بني سعد او خپلو کورونو ته ورسېدلو او د الله تعالی په ځمکه کې د باران د نه کېدلو په سبب موږ تر ځای وچ ځای نه وو. خو بیا هم زموږ پسونه به چې راغله ماړه او غولانځ به یې د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لویشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو میږو څخه یو ساس کې شیدې نه سوی لېښلی او نه یې د میږو په غولانځو کې څه وه. تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلکو به خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسو پسونه وښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کېږي. چوپانونو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې د پسونه یو ځای ګرځي، خو بیا هم د دوی پسونه وږي راغله او یو ساس کې شیدې به یې نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غولانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و. د الله تعالی له طرفه خیر او برکتونه راباندې ورېدل. څو کاله تېر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه وسلم جسم او بدن نسبتا نورو ماشومانو ته مخالفه وده او پرورشت کوم. د عمر یې 2 کال لا نه و پوره سوي. داسې معلومېدی لکه د 5-6 کالو هلک. صحت او عافیت یې کامل او سالم و. په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کله چې د ده صلی الله علیه وسلم 2 کاله پوره سوه مور ته مې وروستی او عادت هم دا و چې دایګانو به هلک پس له 2 کلونو خپل مور او پلار ته ووست. خو ځینو پلرونو به د دوهم وار دپاره بیا دغه ماشوم دایي ته ورکړي چې څه موده یې د نور هم په صحرا کې تیر کړي او ځینو خلکو په دغه 2 کالو بس کړ. اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې او خپل مور ته وروستی، خو کوشش کوي چې بیرته یې له ځانه سره بوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور امینه ورته وایي بس دی دلی دی وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده مرضونه دي دی در اوسه ښه نه دی رسوي، سمه ده به نور هم را سره بوځم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم بیرته را سره بوځو ځکه موږ په دې کې هغه ذکر سوي برکتونه لیدلي وو. سو په اخر کې مو د محمد صلی الله علیه وسلم مور راضي کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم بیا را سره بوځو او دوهم واري مو بیا
بیا بني سعد ته راوستي دلته به ستاسې د معلوماتو زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضعي ورونه او رضعي خویندې وښودل سي. اول هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پسله د مور تی ورکړی دی هغه طیبه ده چې د ابولهب ازاده سوې مینځه وه. هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکړی او دغه صیبي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه حمزه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی و. په دې حساب حمزه رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا و رضعي ورور یې هم سو او دغه صیبي په وروسته کې ابو سلمه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی دی. نو ابو سلمه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضعي ورور دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رضعي ورونه یا خویندې چې د حلیمې او حارث اولادونو داسې دي: عبدالله بن حارث، انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث په شیما سره مشهوره ده او دغه حلیمه د ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب دایی هم و چې ابو سفیان بن حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی و او رضعي ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه سعدیه و حمزه رضی الله عنه ته هم تی ورکړی و چې حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو طرفونو رضعي ورور سو. نو د طیبه له طرفه او بل د حلیمه سعدیه له طرفه. اوس به بیرته خپل کیسې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه وسلم تر دوهم وار راوصلو سمه ده وروسته محمد صلی الله علیه وسلم د تی یا رضعي ورور ورخطا او په ځغاسته خپلې مور او پلار خواته راغلی. وویل هغه زما قریشي ورور بیریږي. دوی ورته وویل څه ورته پېښ شو؟ هلک وویل دوه نفره چې سپین کالي اغوستې وه راغله او محمد صلی الله علیه وسلم یې بېسده کړی. حلیمه او حارث د دې خبرې په اورېدلو سره ډېر وبېرېدل او د محمد طرف ته په راتلو په تلوار او ورخطایي سره ورغله. که ګوري د محمد صلی الله علیه وسلم د مخ رنګ بل قسمه اوښته دی. دوی ورته وویل څه درته پېښه ده؟ محمد صلی الله علیه وسلم وویل دوه نفره چې سپین کالي اغوستې وه راغلی، زه یې ووهلم او پر ځمکه ولوېدم، بیا یې زما ځګر راسیر کړي او زما زړه یې راویستي. دغه واقعه په دغه حدیث شریف کې بیان شوې ده چې امام مسلم یې د انس رضی الله عنه څخه روایتوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره لوبې کولې چې جبرئیل علیه السلام ورته راغی. دی صلی الله علیه وسلم یې واخیستی او بېسده یې کړی او د ده صلی الله علیه وسلم سینه یې ورسیر کړه او زړه یې راویستی او د هغه څخه یوه ټوټه ایسته کړله او وویل دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولی او بیا بیرته د ده صلی الله علیه وسلم زړه په هغه ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل او ماشومانو د ده صلی الله علیه وسلم مور یعنې دایې ته په ځغاسته ورغله چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل شو. دوی ژر هلته ورغله او ویلې ده چې د ده صلی الله علیه وسلم رنګ بڼه اوښته ده. انس رضی الله عنه وایي ما د دغه ګنډلو اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې لیدی. دلته د دغه واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبېرېدل او خپل میړه حارث ته یې وویل ښایي دغه نفر د پیرانانو څخه وي، موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښ سي خپلې مور ته ورولو. نو محمد صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته او خپلې مور ته وروستی. ویل دا ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی دی. د ده صلی الله علیه وسلم مور په تعجب کې وویل سبب څه دی چې راموسئ؟ تاسو خو په هغه بل وار ډېر کوشش کاوه چې در سره بوځئ، اوس مو پخپله راوسئ. حلیمې وویل نه ویل کېږي، د دنیا شی او بدي دي، په سبا به یو تکلیف ورته پېښ سوی وي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو دا دی صحیح سالم درته راوستي. امینې وویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. حلیمه اخر مجبوره سه او د هغه نفر کیسه یې ورته بیان کړه. امینې وویل تاسې پر ده د جن یا پیري څخه وبېرېدلاست؟ دوی وویل هو. امینې وویل یا هېڅکله ده ته جن نسي ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته ووایي قسم دی ده ته جن او شیطان نسي ورسېدلی. خیر حلیمه بیرته بني سعد ته لاړل او محمد صلی الله علیه وسلم د خپلې مور سره پاته سو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور وفات. د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، کله چې د محمد صلی الله علیه وسلم عمر 6 کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د خپل وفات شوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت ته چې په یثرب کې ورسي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 1500 کیلومتره لاره یې مزل وکړی څو یثرب ته ورسېدل. د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه وسلم او د دې خادمه ام یمن او د دې خسر عبدالمطلب ملګري وو. اووه میاشتې په مدینه منوره کې تېره کړه. هغه خوا څخه بیرته مکې مکرمې ته راتلل. د لارې په شروع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ناروغه شوه او په ابوا کې وفات شوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینې منورې ترمنځ په لار کې د یو ځای نوم دی او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 6 کاله و او د عبدالمطلب سره بېله مور مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه وسلم د مور او پلار د دواړو له طرفه یتیم سو. د ده صلی الله علیه وسلم تربیه او روزنه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیستل. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع سوه. په تېرو څو بحثونو کې مې دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت وخت کې څومره ناوړه کارونه کول تر داسې اندازې چې ژوندي انسانان یې ښه
ارزول او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معزز او شرف نسب درته بیان کړی دی چې د شریف او محترم نسب خاوند ځکه چې د الله تعالی اراده همداسې وه چې د صلی الله علیه وسلم نسب باید لوړ او شریف وي او دا د دې دپاره چې څوک د نسب پیغور ورنه کړي او خلک به د صلی الله علیه وسلم باور او اعتماد ولري او د صلی الله علیه وسلم باید قوي قوم د دې دپاره ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او د تجاوزګرانو له ظلم او تیریس څخه وساتي او همیشه پیغمبران همداسې وي چې په قوي او معزز قوم کې پیدا کیږي او په خپل قوم کې د رسالت وظیفه ورکول کیږي چې د دې څخه مقصد همدا دی چې په خپل قوم وسایل شي لکه څرنګه چې الله تعالی فرمایي چې دا د شعیب علیه السلام قوم او شعیب علیه السلام ته وویل که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ترجم کړی وای یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم ونه لري هغه نبي ازارول د خلکو دپاره ډیره اسانه وي تاسې به په راتلونکي بحث او بیان کې ووینئ چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځېدی چې له یوه طرفه خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوه او اعتماد یې پرې درلودی او له بل طرفه خلک د صلی الله علیه وسلم له ازاره منع کول او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کومې معجزې او کرامتونه د صلی الله علیه وسلم د ولادت سره یوځای وو او دا هم د دې لپاره چې خلکو ته د صلی الله علیه وسلم د راتګ زیر ورمعلوم سي که څه هم د صلی الله علیه وسلم د راتګ علامې په پخواني آسماني کتابونو کې ډېرې موجودې وې خو پر هغو سربیره کوم حوادث چې د صلی الله علیه وسلم د ولادت سره یوځای پېښ شول په هغو ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د راتګ اشارې موجودې وې او بیا مو د صلی الله علیه وسلم د یتیم کېدلو حال بیان کړی د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار له طرفه یتیم سو او کله چې یو عمر 6 کالو ته ورسېدی د مور له طرفه هم یتیم سو دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه علما کرامو د صلی الله علیه وسلم د یتیم کېدلو دپاره ډېر سببونه بیانوي چې یو د هغو څخه دا دی چې په د صلی الله علیه وسلم کې رحمت شفقت او مهرباني پیدا سي ځکه که څوک په خپله د یتیموالي په حالت کې ژوند وکړي هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي په عربي کې مثال دی چې وایي اورېدل داسې نه دی لکه لیدل یا په فارسي کې وایي دا چې یو سړی فقط د یتیم په سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره مرسته وکړي هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیموالي پر تیر سوی وي د دې دوه په منځ کې ډېر زیات فرق او توپیر شته نو الله جل جلاله په دغه یتیموالي سره د صلی الله علیه وسلم رحیم او مهربانه تربیه کړی لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زما رب ادب او تربیه راکړل او په ښه ادب سره مؤدبه کړم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیه الهي تربیه وه او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړل او د صلی الله علیه وسلم د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیښ نه وي بلکې د دې شانو د پیښېدلو تر شا لوی مقصدونه پراته وو علما کرام د صلی الله علیه وسلم د یتیموالي نور سببونه هم وایي خو د دې دپاره چې بحث اوږد نه سي د هغو تر بیانولو تېرېږم او دا بیان مو هم درته وکړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحرا کې تربیه سو او د صحرا د تربیې فایدې مو هم بیان کړئ چې اول صحت او عافیت دی او بل د مشکلاتو تحمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناز او نعمتونو کې نه دی لوی سوی او دا د دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري که تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلونکي ژوند او حالات ته وګورئ وبوینئ چې د صلی الله علیه وسلم ټول عمر په جهاد عبادت تکالیفو او ازارو تیر سوی دي او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې فصاحت او بلاغت حاصلیږي د ښاري خلکو ژبه ګډه وډه وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو خلکو فصیح و چې دا هم د بني سعد د ژوند په سبب و ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دغه فصاحت په باره کې فرمایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله تر تا فصیح مې نه دی لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څنګه به داسې نه وي یا ابابکر زه د قریش څخه یم او په بني سعد کې تربیه سوی یم اول قریش په خپله فصیح او بل بني سعد هم په فصاحت کې شهرت درلودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتصادي حالات د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم غریب او مسکین لوی سو مال نه درلودی هو محمد صلی الله علیه وسلم په نسب مشرف او معزز دی خو د مال خاوند نو او د دې سبب چې د کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوراکي او اوبو مسؤله وه یعنی د حاجانو د خوړلو او چلو برابرول چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه و نو ځکه زیات مال نو ورسره پاتې کېدی د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب دوی سره هیڅ مال نو او سخیان همیشه غریبان وي چې مثال
حاتم الطایی دی، هغه چې په عربو کې ډیر مشهور سخي تیر سوی دی، خو دی د سخا په واسطه ډیر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاتې کېدی. د عبدالمطلب او د کورنۍ هم دغه حال و چې د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلودل. دا چې محمد صلی الله علیه وسلم غریب او مسکین لوی سو، په دې کې هم الهي مقصدونه وو چې د هغو مقصد څخه یو دا و چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند د غنایمو او مالدارانو پر قسم نه و چې د غریبانو او مسکینانو له حاله بې خبره وي. هو غریب له خپله ماله څخه یو غریب ته څه ورکړي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي، د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم د کوچنیوالي څخه په یتیموالي او مسکنت کې تربیه کړي. دا ټول الهي حکمتونه دي چې الله جل جلاله خپل رسول د رسالت تر رسول دپاره آماده کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور وفات سوه، د ده صلی الله علیه وسلم تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیستل، او دا چې د ده تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریشو سردار او د مکې مکرمې رئیس دی. همیشه به د قریشو او نور قبایلي مشران او سرداران د ده په مجلس کې ناست او حاضر وو. په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو تصمیمونه نیول کېدل او د خلکو په منځ کې به فیصلې کېدې. په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه وسلم عمر 6 کاله و. نو د صلی الله علیه وسلم تعلیمي ژوند په دې سره شروع سو چې وویني د خلکو سره څه قسم ګزاره او معامله راشه درشه کېږي او د لویو لویو کارو فیصلې څه قسم کېږي. طبیعتا د دغه عمر هلکان په دغه مجالسو کې نه کښېني او د لوب دپاره ولاړېږي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه مجلس کې ناست او نه به ولاړ دی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه وسلم پوسي چې د خلکو سره باید څنګه ژوند وسي. یوازې دا نه چې د غریبانو او سرایي عربو سره د ژوند کولو طریقه زده وي، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره هم باید په ژوند پوه وي. نو دی صلی الله علیه وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې حاضر و. د تاریخ په کتابونو کې ذکر شوي دی چې عبدالمطلب د ناست لپاره د کعبې شریف ته نږدې او د کعبې شریف په سایه کې ځای سمېدی. هلته به د عبدالمطلب زامنو د ده دپاره فرش اوار کړي. نو عبدالمطلب زامن او نور قریش به هلته په انتظار ولاړو، هیڅوک به نه کښېنسي تر څو عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنسي، بیا به نو دا نور کښېنسل، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په عمر هم لږ و او کوچنی و، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنسي. اکاګانو به یې کوښښ کاوه چې دی صلی الله علیه وسلم د دغه کار څخه منع کړي او دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به یې پرېږدئ، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر و. او تاسې پوهېږئ چې دغه مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نور ځایي څخه ډلې راتلې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله په دغه مجلس کې کښېنسئ او دا یې هم زده کړل چې د قومونو مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کېږي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 8 کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم دپاره بل وار یتیموالی و. د مخ خدای صلی الله علیه وسلم د پلار له طرفه یتیم، مګر هغه وخت په نامه یتیم و، ځکه د صلی الله علیه وسلم خپل پلار نه و لیدلی. مګر د عبدالمطلب په وفات سره د ده صلی الله علیه وسلم یتیموالی حقیقي ډېر سخت او مشکل و، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نستوالی و. هغه نیکه چې د کعبې شریف د دیواله سره به ناست و او د ده صلی الله علیه وسلم سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به یې ورکاوه، او د صلی الله علیه وسلم د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه یې وفات سو چې د ده صلی الله علیه وسلم دپاره پلار و، او دغه اوسنی یتیموالی د صلی الله علیه وسلم په سترګو ولیدی چې دغه یتیم کېدل تر هغه اول یتیموالی ډېر سخت و. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم تربیه او روزنه دی ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته ویل چې د ده د روزنې او تربیې دپاره به ډېره خاصه توجه کوي. د ابو طالب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، د عبدالمطلب در وفات وروسته د محمد صلی الله علیه وسلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیستل، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله سکه ورور و. هو د ابو طالب او عبدالله پلار خو عبدالمطلب و، بلکې مور یې هم یوه و. اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم تربیه کوونکی سو، اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا، او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو. مګر ابو طالب تر عبدالمطلب ډیر غریب و. د ابو طالب اولادونه به د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې مرسته او کومک کوه. کله چې محمد صلی الله علیه وسلم ولیدل چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپلو اولادونو نفقه نسي پیدا کولی، نو محمد صلی الله علیه وسلم هم په کار کولو شروع وکړه، چې هغه کار د پسو
چوپانی وه او دا معلومه خبر ده چې چوپانی تر ښار د باندې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې ورځې تر مکې مکرمې د باندې پاتې کېدی په دغه چوپانی کې له یو طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو چې د هغه ژوند ځینې فایدې مو درته بیان کړي دي او بل طرفه په خپل چوپانی هم ډېرې فایدې لري چې علما کرام یې داسې بیانوي اول پر حیواناتو رحم او مهرباني چې دغه خوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود و رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربان و بلکې حیواناتو هم د صلی الله علیه وسلم د رحمت او مهرباني څخه حصه کړی چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به جاړه تیره وي یو حیوان به د بل حیوان مخ ته نه حلالېږي پر حیوان به ظلم نه کوي حیوان به نه وژې کوي او نه به یې ترجیح کوي پر حیوان به د ده تر طاقت زیات بار نه باروي او داسې نور دوهم په چوپاني کې حلم او صبر حاصلېږي پسونه شاوخوا پاشل کېږي د هغو د راټولولو او یوځای کولو طریقه زده کېږي پسونه باید له دښمنه وساتل شي دا ټوله د امت د یوځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي تر اوسه خو اعتماد د مور یعنی که پر نفقه و خو اوس یې په خپله په کار کولو او په خپل لاس د مصرف په پیدا کولو شروع وکړه نو د صلی الله علیه وسلم ته د اته کلنۍ څخه په چوپاني شروع وکړم او تر هغو یې دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی او دغه چوپاني د صلی الله علیه وسلم د عمر ډېره موده په بر کې ونیول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې نبي نشته چې د پسو چوپاني ته یې نه وي کړې نو دغه وظیفه ټولو انبیایي کرامو پر ځای کړې ده علما کرامو د چوپاني په ګټو او فایدو کې یوه دا هم بیانوي کوم څوک چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي نو دی تنها وي او تنهایي سړی چرت او فکر کولو ته پرېږدي په اسمانو ستورو لمر او سپوږمۍ کې فکر کوي دغه برابر نظام او الهي قدرتونو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح او صفایي او پاکوالي سبب ګرځي مګر کوم کسان چې په ښارونو کې اوسېږي هغه په تګ او راتګ مشغوله وي دا ولاړې هغه راغلي نوې خبرې او حوادث اوري فکر یې ګډ وډ وي انسان د الله تعالی په قدرتونو کې فکر کولو ته نه فارغې کېږي نو دا هم د دشت او د صحرا پیدا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به فکر کولو ته فارغه کړي په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په چوپاني مشغول و ابو طالب د تجارت په کار مشغول و کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودی چې شام ته په تجارت لاړ شي قافله تیار شوه کله چې ابو طالب د تللو اراده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټینګ شو چې ما هم در سره بوزه ابو طالب نه غوښتل چې محمد صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې ملګری وي مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کالو ټینګ ونیوي او وویل خامخا مې در سره بیایي څرنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم پر ابو طالب ډیر ګران و اخر راضي سو او د صلی الله علیه وسلم یې د ځان ملګری کړي دا نو تر مکې مکرمې د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول سفر و چې په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 12 کاله و خیر قافلې حرکت وکړي کله چې قافله د شام حدود ته ورسېدل نو یې نږدې ویوه دیر یا سمعې ته واړول دیر یا سمعه د انصارو د عبادت ځای ته ویل کېږي او د دوی راهب هلته په کلو ناست وي نه راوځي خواړه اوبه یې هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت مشغوله وي د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه سمعې سره تېرېدلې خو نه به قریش دغه سمعې ته ورتلل او نه به هغه راهبان ورته راوتل مګر نن ورځې قافلې دغه سمعې ته نږدې واړول د سمعې د راهبانو مشر چې بحیران ورته ویل کېده د مخله تر سمعې د باندې ولاړ او د لرې څخه قافلې ته کتل په دغه قافله کې یې ډېر عجیب او نادر کارونه ولیدل ویل چې د قافلې پر سر ورېځې ورسره رهي دي بحیرا په تعجب کې وسو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راسته کله چې قافلې وسمعې ته نږدې واړول بحیرا خپل ملګرو ته ویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړي او یو نفر قافلې ته هم ولېږي چې ورسي او ورته ووایه تاسې نن زموږ میلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدي ټول راسئ د قافلې خلکو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغلم یوازې محمد صلی الله علیه وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانونو ساتنه وکړي اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي خواړه راغله او په خوړلو یې شروع وکړه بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي په دې خلکو کې کوم داسې شی ونه لیدي چې هغه د عجیب او د دې وړ وي چې ورېځې یې پر سر ورسره ولاړه سي د نصاراو علماو ته داسې معلومه وه چې آخري نبي د راتګ وخت او زمانه رانږدې ده نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېدل مګر بحیرا په دې خلکو کې د توجه وړ شی ونه لیدي نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټول راغلاست څوک مو نه دي پاتې سوي دوی ویل هو ټول راغلو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرېښودی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي د قافلې د خلکو څخه یو نفر ویل والله موږ بد خلک یو موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه نو یو نفر ولېږي چې ورسه محمد صلی الله علیه وسلم هم راوره نفر ولاړی او محمد صلی الله علیه وسلم یې د ځان سره راوستی بحیرا چې په اول وار ولیدی پوه سو چې په دغه حالت کې غیر طبیعي شی سته نو ورته ګوري او فکر پرې وهي محمد صلی الله علیه وسلم کښېنستی او خواړه خوري بحیرا یې مخې ته ناستی او ورته ګوري بیا نو بحیرا د محمد صلی الله علیه وسلم څخه په پوښتنه شروع وکړه
وویل ستا دي په لات او عزا سره قسم وي. لات او عزا د مشرکانو دوه بتان او د قسم هم د مشرکانو قسم و. که څه هم بحیرا لات او عزا ته عقیده نه درلودل، خو ده لیدل چې دغه یو بل ته په لات او عزا سره قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر ډول په لات او عزا سره محمد صلی الله علیه وسلم ته قسم ورکړي او ورته ویل ستا دي په لات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل په لات او عزا قسم مه راکوه، قسم په الله چې ما هیڅ کله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دومره بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. د تاریخ او سیرت په ټولو کتابونو کې دا ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅ کله د بت عبادت نه و کړی. که څه هم د صلی الله علیه وسلم قوم او کورنۍ ټول بت پرستانو، خو د صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرب بللی دی چې دا د الله تعالی له طرفه ساتنه وه. هو ممکن یو څوک د خپل کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارونو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بتانو څخه نفرت او لیروالی د خپل کورنۍ د تربیې په سبب نه و، ځکه د صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا ټول خلک بت پرستان وو. نو معلومه خبره ده چې دا د الله جل جلاله له طرفه الهي ساتنه او الهي تربیه وه. راهب وویل ښه ستا دې په الله جل جلاله سره قسم وي چې حق او حقیقت پرته وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل هو په الله سره قسم راکړه. راهب بحیرا په پوښتنه شروع وکړه څه فکر وهې، په خوب کې څه شي وینې، څنګه حالات درته پیښیږي؟ داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوابونه ورته ویل. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو د آخري نبي علامې ذکر سوي وي. اوس بحیرا هغه ټولې علامې په محمد صلی الله علیه وسلم کې ولیدې، نو ورته ویل ته دې شا یا ملا راته لسه کړه، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپله ملا لسه کړه. بحیرا ولیدل چې پر ملا د نبوت مهر هم سته، هغه مهر چې په ډېرو صحیح احادیث سره موجودیت ثابت دی. علما کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه مبارک اوږو په منځ کې د کوترې د هګۍ په اندازه یو تور داغ دی او په هغه داغ کې داسې ویښتان دي لکه د چرګ د سر کارکول، او دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم شته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. او بحیرا دغه علامه ولیدل او ویې پیژندل، نو یې ابو طالب ته مخ واړوه او وویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا وویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه د خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي. اوس یې ولیدل چې ټولې علامې په دغه حالت کې موجودې دي او دغه یوه علامه مخالفه ده، داس نه سره لګېږي. نو ځکه ابو طالب ته ویل دی باید پلار ونه لري. ابو طالب وویل هو دی زما وراره دی. بحیرا د ځان سره وویل اوس صحیح شوه. نو ابو طالب ته وویل وراره دی بیرته مکې مکرمې ته بوځه، که دی شام ته در سره ولاړ سي هلته یې یهود پیژني او که وپیژندی ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب په خپله نه ورسره وګرځېدی بلکې یو نفر یې ورسره ملګری کړي او محمد صلی الله علیه وسلم یې بیرته مکې مکرمې ته راوسی. دغه اولنی سفر یې نسو پوره. دغه د بحیرا کیسه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه او روښانه علامه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت یوه بله علامه دا ده د نبوي سیرت د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو دا چې هغه کومه علامه ده د به په راتلونکي خپرونې کې واورو. د نن ورځ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته ورسېدی. د ربیع ستاسو په درانه حضور کې را حاضر وو، تاسو ټول په الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه. پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته څو شېبې ورک ومه چې بېرته مې خپل ځان پیدا کړ. پروت وم د څوارلسو کالو دیوالونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه. پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته د یوه چا پسې له ځانه راوتلی ومه. پسې کتل مې د کلونو او کلونو شاته دلته ستا کور و دلته لور شي او پیدا شي دلته حزنه مې وایي چې اوس هم دلته یې جانانه دلته اوس هم د تا د مخ د ګل ورمې پاتې دي د دیدن کیف مې